سلامونه. موږ او تاسو نن بحث د روژې په باره کې. اول به راسو دې ته چې روژه د فرضیت دلایل یې څه دي. موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو. قرآن عظیم الشان مو ایمان راوړی ده. قرآن عظیم الشان د الله تعالی کلام ده او په د الله تعالی په کلام کې قرآن کریم کې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ترجمه یې په لنډ ډول درته وایم. کتب علیکم په تاسو باندې فرض کړل شوې ده صیام روژه کما کتب لکه څرنګه چې فرض کړل شوې وه علی الذین په هغو خلکو باندې من قبلکم چې مخکې له تاسې نه وو. همدارنګه د احادیثو مبارکو له مخې نه اذا دخل رمضان کله چې د روژې میاشت راننوځي یعنې نوې سي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې خلاص سي غلقت ابواب الجهنم د جهنم د دوزخونو دروازې بندې سي وسلسله الشیاطین او شیطانان وتړل شي. همداسې یو بل حدیث ده چې رسول الله مبارک د الله تعالی نه قول کړی دی چې قال الله کل عمل ابن آدم له، څه معنا چې یعنې ټول اعمال د بني آدم یعنې د انسانانو د هغه لپاره دي، یعنې د هغه خپل دي، هغه پوهېږي حساب کتاب یې پوهېږي چې بیا څه رقم ورکوي الا صیام مګر روژه فهو لی خدای پاک وایي چې دا زما لپاره ده، یعنې انسان یې د ما لپاره نیسي، یعنې مسلمان یې د ما لپاره نیسي و انا اجزي به او د دې اجر زه په خپل لاس ورکوم. ښه دا خو د فرضیت دلایل سو او د وجوبت دلایل سو. اوس به راسو د روژې تاریخچې ته چې روژه مخکې دې نه موږ تاسو ویلي چې روژه کله فرض شوله. روژه د کله چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم له مکې نه مدینې ته هجرت وکړه د هجرت په دویم کال باندې د روژې په باره کې وحی نازله شوه او روژه هغه شوله فرض کړل شو په مسلمانانو باندې. ولې تر هغه مخکې نه روایتونه دي چې آدم علیه السلام چې کله میوه خوړلې وه الله تعالی فرمایلي هم دي چې هغه میوه 3 ورځې د آدم علیه السلام په نس کې وه او نه هضمېدله تر څو پورې چې الله تعالی امر ورته وکړ چې تاسو 3 ورځې روژه ونیسئ. بیا دغه 3 ورځې روژه آدم علیه السلام اولین کس آدم علیه السلام و چې روژه یې نیولې وه. تر هغه نه وروسته نورو انبیاو کرامو هم روژه نیولې ده، په خپل وخت سره یې نیولې ده. پیغمبري په خپل وختونو کې نورو انبیاو کرامو هم روژه نیولې ده. روایتونه دي چې د محرم په میاشت کې به حتی د مکې مشرکینو هم د دې لپاره چې د خپلو آبا او اجدادو هغه لار پرېنږدي او هغه رواج تازه وساتي یو څو ورځې روژه به یې نیوله. مخکې دې نه چې صحي ګټو ته ورسو د فلسفې له مخې نه روژه څه ګټه لري. ګوره کله چې موږ تاسو روژه ونیسو موږ تاسو هم لوږه تېرو هم تنده تېرو. نو په دې وخت کې چې کله یو انسان له لوږې او تندې سره مخامخ وي په هغه وخت کې د انسان زړه هغه پیدا کوي، نرمښت پیدا کوي، یعنې هغه حوصله نه ورکې پاتې کېږي، یو تواضع او خشوع حالت ته ځي. نو د فلسفې له مخې نه فلسفه وایي چې روژه یوازینی عامل ده یعنې یوازینی عمل ده چې هغه زړه ته نرمښت ورکوي. دویم چې ده کله چې موږ تاسو لوږه او تندې تېروو نو همدغه وخت ده چې موږ تاسو د الله تعالی د نعمتونو په ارزښت لکه د اوبو یا د خوراک په ارزښت باندې ښه پوهېدلی شو. کېدای شي بعضې وختونه به موږ تاسو ډېر عادي په نظر راځي چې اوبه دي خو ومې څښله خلاص وي، یا مثلا ډوډۍ ده ومې خوړه خلاص شوه. خو کله چې موږ تاسو وږي سو نو یو ګیلاس اوبه موږ تاسو د حیات ارزښت لري، نو په یو ګیلاس اوبه باندې موږ تاسو بېرته ژوندي کېدلی شو. همدغه اوبه دي او همدغه خوراک. مثلا د تزکیه نفس ورته وایي، د نفس تزکیه یا کنټرول کول. کله کله داسې هم کېږي چې کله یو انسان ډېر خوشحاله وي یا ډېرې پیسې پیدا کړي یا غټ مقام ته ورسېږي یا یو موقف ته ورسېږي یا مثلا کوم غټ اچیومنټ یعنې لاسته راوړنه یې کړي په حالت کې دا یو رقم یې په دې اعصابو کې تېرېږي چې له کنټرول نه کله کله وځي که نه، یعنې د خپلواکۍ حس کله کله پکې زیاتېږي. نو کله چې روژه ونیول سي هغلته موږ تاسې پوهېږو چې کله موږ روژه نیولې ده او روژه مو د چا په امر باندې نیولې ده؟ د الله تعالی. او الله تعالی څوک دی؟ زموږ خدای دی، زموږ رب دی، زموږ پالونکی دی. نو همدغه وجه ده چې بېرته موږ تاسې نفس کنټرولېږي. موږ تاسې په دې باندې پوهېږو چې داسې یو ذات هم شته چې ورځ له ما نه حساب کتاب اخیستلی شي. بل د کومک کولو حس په موږ تاسو کې ډېرېږي. مثلا موږ تاسو خپله چون لوږه او تنده تېروو او د یو داسې حالت کې یو چې هغه موږ باندې فرض کړل شوی ده
نو اتومات موږ تاسو ذهن ته راځي چې زه داسې وږی یم نو بل کس به څنګه وږی چې زه داسې تږی یم نو بل مسلمان به څنګه تږی. نو په دې وخت کې موږ تاسو د فلسفه وایي چې موږ تاسو ذهن ته داسې خیالات راځي چې راځه جګ شه خو یو فلاني سره به له کومک وکړي نو د کومک کولو او همدردي هېڅ په دې کې پیدا کېږي. د وجوبات دلایل، تاریخچه، فلسفه. اوس به راسو صحي ګټ دی پرته له دې نه چې مثلا روزه په موږ باندې فرض ده برسېره پر دې باندې نورې څه ګټې لري. ګټې اولینه ګټه دا ده چې موږ تاسې کله روزه نیسو بعضې موږ تاسې ډېر زیات چاغ وي نو بعضې موږ تاسې ډېر چاغ وي چې اوورویټ ورته وایي هغه ډېر زیات تکلیفونه رامنځته کوي. نو د چاغښت د کنټرول لپاره روزه وزن کموي او میټابولیزم زیاتوي. کله چې وزن کم سي او میټابولیزم ډېر سي په دې وخت کې د وینې دغه سرکولیشن زیاتېږي او کله چې دا زیات سو د انسان د روغتیا او د سلامتیا ضامن کېدلی شي. دویم په وینه کې کله چې موږ تاسو روزه نیسو او معده مو خالي وي او موږ لوږه لرو په دې وخت کې په وینه کې اتومات انسولین په خپل نورمال حالت راځي. که چېرته یو څوک د شوګر یا د شکرې تکلیف ونه لري نو د ډیابیټ 2 چې ورته وایي چې کله دوی ته ډېر هغه نه پیدا کېږي له چاغښت او له نور هغه نه د وینې غوړ له دې تکلیفولو هغه نه نو د ډیابیټ 2 مخنیوي پروژه کې کېدلی شي. که څوک ډیابیټ 2 یا شکر ولري نو پروژه کې تقریبا انسولین خپل نورمال حالت ته راځي. دریم د حجراتو ترمیم. کله چې په یو انسان کې حجرې ډېرې زړې شي هغلته هغه ته چې تکلیف پیدا کېږي په نامه د الزایمر چې کله د لاس لړزه پیدا کېږي کله د سر لړزه پیدا کېږي کله بله پیدا کېږي نو هغه د الزایمر مرض کله چې حجرې ترمیم شي بیا نه پیدا کېږي او مخنیوی کېږي. څلورم زړه ته فایده. کله چې موږ تاسې معده خالي وي او لوږه تېروو روژه وي نو په دې وخت کې موږ تاسې ما لکه څنګه چې ویلې چې د وینې میټابولیزم زیاتېږي سرکولیشن یې زیاتېږي نو په دې وخت کې ټرایګلیسرایډ کولیسټرول کله نورمال شول نو په دې وخت کې په زړه باندې فشار کم وي د وینې فشار کم وي چې کله هغه وي زړه ته خپله یو بهبود پیدا کړي یو ښه حالت ته ځي او زړه خپله سلامتیا پیدا کوي. پنځم اعصاب. په اعصابو کې هغه د ټرانسمیټرونه دي په نامه د بي ډي ان اف چې ساینس ثابته کړې ده. کله چې انسان وږی وي تقریبا د 5 شپږو تر 8 ساعتونو پورې دا بي ډي ان اف څه کوي دا فعاله کوي. کله چې دا فعاله شو په اعصابو کې دننه زړې حجرې له منځه وړي او د نوو په ترمیم کې دا ډېر مثبت رول لري. موږ تاسې به دا تجربه هم کړې وي په تېرو میاشتو د روزو کې چې تېرې شوي دي. کله چې موږ تاسې لوږه لرو ډېر زیات ذکاوت مو تېز وي په دې معنی چې بي ډي ان اف دا ډېر فعاله ده او حجرې بېرته تازه کوي. التهاب کموي. موږ تاسو به په روژه کې لیدلي وي چې هغه خلک چې د سینې تکلیف لري هغه خپل افرازات د سینې په روژه کې اتومات لکه ډېر قوي انټيبیوټیک دي چې خوړلی وي خپله راباسي او تصفیه کوي یې. غوږونه هم همدغه رقم د نور جم التهاب کموي یعنې انفیکشن کموي بکتریاوې کموي. اووم امیونیټي. امیونیټي څه دی چې کله موږ تاسو ته مرض رالویږي د دغه مرض د دفاع لپاره امیونیټي موږ تاسو په بدن کې شتون لري دا زیاتېږي دفاع د بدن د امراض په مقابل کې زیاتېږي. اتم کله چې موږ تاسې معده خالي وي معده خپله یو آرامش ته ضرورت لري یو آرام ته ضرورت لري. کال 12 میاشتې که موږ تاسو دوی باندې خوراک وکړو معده له قسمه هغه سره مواجه کېږي. مثلا که موږ تاسې لږ سپک خوراک وکړو هغه ډېر ژر هضمېږي. که موږ تاسې غوښې او دا درانه او سپایسي یا ګرم یا د مرچو مسالو والا شي نه خورو که دا چېرته 12 میاشتې داسې دوامدار وخورو ممکن موږ تاسې معده له ډېرو زیاتو امراضو سره مواجه شي. ولې په دې یو کال کې د الله تعالی شان داسې یو عبادت موږ ته ښودلی چې په یو کال کې صرف یوه میاشت چې دا د ورځې له مخې هغه د شپې له مخې هم نه د ورځې له مخې دغه موږ خالي پرېږدو او روژه نیسو دا خپله معده شستشوی کوي خپله ځان مینځي خپله ځان ریکور کوي او خپله یې جوړوي خپله مرضونه کموي. معده هم همداسې ده کولمې هم خپل هغه امراض ورکوي او ځان پاکوي. ګردې هم همداسې دي پروسټاټ مثانه هم همداسې ده ځیګر هم همداسې ده. نهم موږ تاسې په ځان کې ډېر زیات هورمونونه دي. یو هورمون په نامه د HGH ده څه معنی هیومن ګروت هورمون. دا هورمون ده چې د لوږې په وخت کې ډېر زیات فعال وي چې کله انسان وږی وي معده باندې بوج کم وي په اعصابو باندې بوج کم وي دا HGH ډېر زیات اکټیو وي ډېر زیات فعال وي. کله چې دا ډېر زیات فعال وي
دا هغه هورمون دی چې د انسان عضلات قوي کوي، د انسان د عضلاتو په ریکور کېدلو یا په بیرته جوړېدلو قوي کولو کې ډېر زیات مثبت رول لري. کله چې د انسان عضلات قوي سي، انسان نور هم نشونما کوي، نور هم ورسره غټېږي، ټول اندامونه غټېږي، حتی تر دې پورې چې دا د انسان په مردانګي کې هم زیاتوالی راولي. کله چې HGH هغه وي د هورمون په ډېرېدا باندې فعالیت ولري. د سترګو دید موږ تاسې به دا تجربه کړې وي، کله چې موږ تاسې روژه نیولې وي د موږ تاسو سترګو دید په اتومات ډول باندې زیاتېږي، ځکه چې هلته اعصابو ترمیم بیرته شروع وي، زړې حجرې له منځه ځي، خپله بوج په دې باندې کمیږي، هلته هورمونونه خپل فعالیت هغه کوي، هلته په دا نورو سیستمونو باندې بوج کم شوی وي، نو خپله خود به خوده هغه زیاتېږي. نو چون د مبارکې روژې میاشت ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، نو موږ تاسو ته پکار ده د یو مسلمان په حیث باندې چې له نورو بېوزلو مسلمانانو وروڼو سره کومک وکړو او د خپلې وسې مطابق له نورو سره خواړه شریک کړو، اوبه ورکړو. الله تعالی مو خوشحاله کړه. په دې هکله مو که کوم نظر درلوده کولی شئ د کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.